او کیچه کړئ. دلته دا خوراک شیان هم پیدا کېږي. دا بیا خو داسې دی چې ولې غټې دي. دا څوم سړک دی راووته. داسې به ولاړ شو چې دی چې په روژه کې نو ودونه نه وي، دا چې بغیر د روژې نو دا ځای موټران ویني چې را روان دي. دا څنګه ښه تیزې بتې دي. د شاید غونه رڼا ده نوره. دلته د ماشین غږ هم دی. نو مینه کې کار شروع دی. تیر بلاک کې مين در وښول چې مال څنګه وي. خاصه نارې سوې پر چې دغه صفت یې ورسره دي. راوله په واره مې ډېر شارټونه درته نیولي دي. نن یې هم ولي. موږ بېرته ځو. داسې دی چې بازي ته په 10 باله 120 رنز. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د روژې مبارکې شپې به په خیر در باندې تېرېږي. نو کیدای شي زما په دوستانو کې یا په مینوالو کې ډېر د کرکټ شوقیان هم وي. نو په کندهار ښار کې خصوصا بیا د روژې د شپې د خوا ډېر زیات د کرکټ میچونه کېږي په عینو مینه کې. نو نن موږ وغوښتله، زه هم دی لږ شوقي یم خو دی ډېر نه. نو نن موږ هم وغوښتله چې ورسو د دې په عینو مینه کې پر دا اول سړک باندې د کرکټ میچونه کېږي. غټ میدان دی. نو ډېر خلک ډېر مینوال ورته کښېني، خلک چای هم راوړي. نو موږ ته به هم ورسو. د دې به یو بلاګ جوړ کړو د خیره سره. تاسو راځئ تعقیب مو کړئ. دلته نو لایټونه لګېږي. خو داسې دی چې ولې غټې دي. دا څوم سړک دی؟ 5م سړک دی. دا ولې غټې دي سمه رڼا نه ښکارېږي. نو مخته چې ولاړ شو د خیره سره اول سړک باندې د عینومین په دروازه چې راننوځې په راسته لاس کې په اول سړک باندې چې راکاټ شي غټ میدان دی. اوس ورځو د خیره سره وبې ګورو چې څونه خلک راغلي دي. نو خدای دې وکړي چې دا میدان ته زه تر اوسه نه یم راغلی. نو خدای دې وکړي چې رڼا یې یو څه چې یو شی ووینو. نو د خیره سره یو دانه بازي به سره تعقیب کړو. عینو سالون مخه دا منګر داسې دی چې په روژه کې نو ودونه نه وي، دا چې بغیر د روژې نو دا ځای ښه روښانه وي. توره شپه ده. د پلازه کې هم توره شپه ده، شی نشته کې. دا یو دانه د چیشي دوکان دی. د اشارې چې دی پر سټور دی. دا د عینو سالون مخه ده. هاخواته لا رڼا شته ځکه پټرول پمپ هم دی. هغه کې دوکان هم دی. مخکې یو د چمپلانو دوکان هم کې پکښې و. هغه اوس هم شته که بند شو. د میدان ته رالو. ځای به کومې خوا ته کښېنو؟ چې کومې خوا ته ښه رڼا یې هغې خوا ته به کښېنو. دا میدان دی دې خوا ته. دلته دا خوراک شیان هم پیدا کېږي. شیرنخود ریړۍ ده یا که وږي څه وبېخور. میدان په دغه کې به نو ځو. یو څه میدان هم معلومېږي. شاید غونه رڼا ده نوره. دلته د ماشین غږ هم دی. هلته هلته یو څه شر و شور دی. د دې ځای څخه به ولاړ شو. خلک هم ورته ناست دي. خو د جنریټر غږ و. نو دلته به یو ځای ورته کښېني. چیرې کښېني؟ هغه ځای صحیح دی بالا کښېنه. چا یو شی م راوړی وای شو. نو دغه ځای سبتي ته یو څه در معلوم شي فکر نه کوم. اوس به یو ګړی به کمنټري درته وکړو. دا بیا او کیچه کړئ. ډراپ شو. د مینوال هم ټول ورته ناست دي. نو څنګه دي ولاکه چې دي څنګه رنځ څنګه حساب.
لایټونه کمزوري دي چې حقیقت چې دی وه دا دی میس یې کوي او دا پر دوم بال مې چې پر میسه دلته ډېر رش نشته په میدانو کې ډېر رش بل بال کېږه څه کوي داسې په رسمي بازي کې نه دي انډیواله خو زه هم کار مې خراب کړی وای نو بال یې وکړی ښه خو داسې دي چې رڼا کمه ده سم یې نشي راخیستی موبایل چې مې بیخي په میدان کې دننه ورته کښېنم بیا کېږي او هغه به مې ګین پر موبایل ولګېږي نو بال څه شو کېږي دا دی وینې بالر سټارټ واخیستی بېرته ودرېدی دا نو بال څنګه استفاده ځینې کوي زه هم ورته انتظار یم دې خوا څخه نارې سوې پر چې دغه سم بال دې ونه لوبوي بیډ یې وروړئ که څنګه ډېر مینهوال ورته ناست یم دا یو یې آوټ کوي اوس دا بل ور روان دی نو کیچ آوټ د دې د کرکټ د ځوانانو امکانات هم یو څه کمې ګوره دا یو شی یو وار یو اغوندي بیا یې بل اغوندي هر یو خپل شان نه لري دا وایي تکړه بالر دی باچا بارک په نامه دی تکړه بالر دی اول بال یې څلور انځه نو موږ بېرته ځو داسې دی چې بازي ته په 10 باله 120 رنزه پاته دي نو بلای خوند نشته لاړ به سو نو بازي ته را ودرېدو دلته دی اخري بال و که څنګه ده ښه تر ځان وځو بازي سره دغه شوه را ووته داسې به ولاړ سو دغه نو ډېر ښایسته سټور دی شنی دې خواته پټرول پمپ دی دا نو ځو د خیره سره د دا ولي ته په وارې طرف ته به ولاړ سو قص او کبه قدم هم سي بازي خو نو هغه و چې ویې بایلله چې د چا و د چا و نو زه نه یم په خبر چې دا کم و نو د هغه څخه بخښنه غواړم په دې نوم مینه کې کار شروع دی تېر بلاک کې مين در وښول چې مال څنګه حساب دی دا پټرول پمپ دی دا د وینې نوي منهولونه یې لګولي دي دا ځای د اوبو سیسټم یو څه سره خراب و نو کېدای شي هغه یې سم کړی ماښام د خوا عینو مینې ته زیات خلک راځي ډېر رش ځکه تاسو به اوس هم موټران وینئ چې را روان دي دا څنګه ښه تیزې بتۍ دي د دې موټر مالک سو نو ځکه هوا ډېره ښایسته ده ډېره ښه هوا ده په عینو مینه کې نو په دې خاطر باندې خلک ډېر راځي نو بس دا د عینو مینې اوله کیسه ده چې راننوځي او دلته کاوم خرڅېږي دا سړک پر غاړه باندې کاوخ هم خپل جلا مینهوال شوقیان لري په زرنج کې راغلي دي
دا کاو دی او شربت یې ورسره دی. نو دغسې ځو تر اولې فوارې به ولاړ شو، نو بیا به انشاءالله وروسته پلان ونیسو چې یو شی راخورو، یو شی خورو، که یا سیده ځو کور ته. شاهي فلورا جوس له حده نه معلومېږي دکسې دا وینې خواته د بریاني مرکز هم دی، بریاني خرڅېږي. ښه رڼا جوړه کړې ده. د ناستې دپاره ښه ځای لري چې دلته ورته کښېنئ. نو زه را رسېدلی یم اولې فوارې ته. اوله فواره دا دی را ورسېدم. پر اوله فواره مې ډېر شاټونه درته نیولي دي، نن یې هم ولي. نو دلته یو څه شیدې راخمه، بیا د خیره سره کور ته ځم. د کرکټ بازي کیدای سي سمه مو لیدلې نه وي، ځکه په میدان کې هم توره شپه وه، بیا موږ هم لرې اوس ځینې ناست وو. نو د غونه م کوشش وکړئ چې دا حالت یې در باندې ووینو، ښه خوند یې کوئ. ښه د میلې ځای دی، ښه د تفریح ځای دی، مقصد ښه خوند کوي چې ورته ناست یې او ګورې بازي ښه عوام چې بیا دې خصوصا چای هم وړي. نو بس خدای پاک دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی. نو تر بیا ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان. بای بای.